یو ورځ باور داخل شي تورو خاورو ته انسانا لړ بشي دنیا نا سرا د ډېر ارمانا لړ بشي دنیا نا سرا د ډېر ارمانا. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. فضل الرحیم ورور پښتنه کړي چې نن ورځ اکثر ورونه په موبایل کې ځان سره قرآن کریم ساتي. نو اوس د همدغه موبایل نه د قرآن کریم په لوستلو کې څه ثواب شته که نشته؟ او دویمه پوښتنه یې دا ده که همدغه قرآن کریم چا سره په جیب کې وي او تشناب ته ځي، نو هغه څوک چې تشناب یا بیت الخلا ته ځي که دا موبایل چې په دې کې قرآن کریم دی په جیب کې وي شرعاً څه ستونزه لري که نه؟ او دریمه پوښتنه یې دا ده چې په همدغه موبایل کې چې قرآن کریم دی په دې کې ویډیوګانې هم شته، تصویرونه هم شته، انټرنیټ او فیسبوک هم استعمالولی شي، یعنی فیسبوک هم استعمالوي. شرعاً دا جواز لري که نه لري؟ که چیرې یو څوک خپل موبایل داسې پاک او صاف وساتي چې نه عکس او نه هم ویډیو او نه په هغه کې سروز او موسیقي وي، فقط دغه قرآن کریم پکې وي او د دې سره په آینده کې هم د داسې خرافاتو څخه ځان وساتي، نو بیا د موبایل او یا کمپیوټر سکرین ته په کتلو سره په خپل ژبې باندې د قرآن کریم په تلاوت کولو سره بیا د تلاوت ثواب ورکول کیږي. خیر په دې تلیفون ته رابطه هم کوي د دوستانو او کورنۍ سره، خو د دې ترڅنګ دی په دې تلیفون کې قرآن کریم هم ساتلی، تصویر پکې نشته، فلمونه پکې نشته، سروز او موسیقي پکې نشته. نو اوس که ته د همدغه موبایل د سکرین نه قرآن کریم په خپل ژبې باندې تلاوت کوي او لولي، امید ده چې الله رب العزت د قرآن کریم د تلاوت ثواب درکړي. اما که داسې وي چې په دې موبایل کې تصویرونه هم پراته دي، په دې موبایل کې فاسدې ویډیوګانې هم پراتې دي او په دې موبایل کې ته انټرنیټ هم استعمالوي چې هلته فاسد تصویرونه دې هم مخې ته راځي، نو بیا په داسې موبایل کې د قرآن کریم ساتل په حقیقت کې د قرآن کریم سپکاوی دی. او د دریمې پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم داسې موبایل ټلیفون د ځان سره تشناب ته وړل فقهاو لیکلي که چیرې د دغه موبایل ټلیفون په سکرین باندې مقدس کلمات نه وي لکه د الله رب العزت نوم یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم یا د کلمې طیبې الفاظ یا بل آیت، نو په داسې صورت کې بیت الخلا یا تشناب ته وړل کوم مشکل نه لري. او که په سکرین باندې دا شیان خلاص یا ښکاره معلومېده، نو بیا ناجائز او خلاف ادب عمل دی او یو قسم استخفاف او توهین هم دی، باید چې د دې نه پرهیز وشي. اے د خاورو جوړه په دنیا پسې نا جوړې حلابات جوړ شي چې په خاورو باندې موړ شي. اے د خاورو جوړه په دنیا پسې نا جوړې حلابات جوړ شي چې په خاورو باندې موړ شي. مکوه دنیا باندې نازونه اے نادانا لړ بشي دنیا نا سرا د ډېر ارمانا لړ بشي دنیا نا سرا د ډېر ارمانا.